خدا خیالي چې دې مرشي نو بیا به چې د چا دا خزي او دا بورې بربنډي ګرځي دوی پسې به بد څوک وي دې دلګانو ته به بل بجلیګر خدای پیدا کوي او دوی به پرېږدي نه که د دوی دا خیالي چې زمونږ د ښځو پسې د جشن خیبر ډرامې به بیا څوک نه کوي چې دی مړ شي په خدای قسم مانه به زیات لیونی پیدا شي او هغه دی دا نسبتونه ما چې تاسو ته ووي په دې 14 سنې یقین او ایمان لرئ چې د پیغمبر په مرګ دین ختم نشو نو د بجلیګر مولا په مرګ دین نه ختم د بجلیګر مولا په مرګ باندې حق ویل چې دی هغه نه ختمي هغه زمانه کې به یو لیونی پیدا کیږي او دا خلق به نه خوب په آرام نه کوي زما عزیزانو څه لکۍ ورپورې بیا مونږ هم تړي هر سړي چې اورېدلې ده نو 15 بچي ورسره زیات کړي دي په دې به تاسو پوهېږئ هر سړي چې اورېدلې ده نو 15 بچي ورسره کړي دغه سړی خو لږ راونیسئ چې دا زما جنازه کې شریک و چې راځه که نه هغه جنازه یې تا څنګه چل کړې هر سړي چې اورېدلې څه نه څه بچی یې ورسره لګولی زما عزیزانو ما ته هېڅ تعجب نشته هېڅ فکر نشته زما مرګ لازم دی زه به یو ځل مړ کېږم نوشیروان بادشاہ ته یو سړی راغی مبارک شه ستا فلانی دشمن مړ هغه ورته ویل مرا به مرګ عدو جای شادمانی نیست مرا به مرګ عدو جای شادمانی نیست که زندگانی مانی از جاودانی نیست ما ته د دشمن په مرګ باندې زید خوشاله نه ده زه به ولې د دشمن په مرګ خوشحالېږم ځکه چې زه به ټول عمر ژوندی یم زه به ټول عمر ژوندی یم چې زه د دشمن په مرګ باندې خوشحال شم زما په مرګ دې څوک خوشحال ولی شي که ده ته اطلاع د اسمان نه راغلي چې ته به نه مړ کېږې نو بس بیا ټیک ده زما په مرګ دې خوشحال شي عزیزانو دا یو شرارت و یو شیطانت او ما ته زیات افسوس چې دی په دې نه دی چې زه مړ یم زه به مړ کېږم یو ورځ ډېر افسوس ما ته د احباو متعلقینو دوستانو په تکلیف د مردان الله بندگان کوم سړی مزاج دا پکار چې یو سړی یو خبره واوري او پې چپ شي او لغوندې تکلیف په ځان تیر کړي او منزل مقصود ته ځان ورسوي چې دا خبره رښتیا ده که غلط او بس یو تلی بل ته ویلي بل تلی بل ته ویلي بل تلی بل ته ښځې او نر او واړه او زاړه ټوله صوبه یې د خدای په عظیم قهر ګرځي نن بیا کراچۍ او لاهور نه شروع ټلیفونونه دي یو بد حال دا دومره عظیم فساد چې جا جوړ که دا د پټیالي سیکان نو دا هندوان نو دا روسیان نو دا یهود نو دا د صوبه سرحد مسلمانان دا دومره عظیم فساد چې چا جوړ که دا لا اله الا الله ویلو والاو رسول الله منلو والاو قرآن او خدای منلو والاو چا چې ټول ملک د خدای په عظیم قهر گرفتار کړ ما ته څه مشکلات پیدا کړه او د خدای دې مخلوق ته څه مشکلات او یو مولانا صاحب راغی ویل لا غرق شو څه چلو شو ویل ما سره له کور ته لاړ شه هغه سره موټر کې کېناستم چې کور ته لاړم ښځه یې ویر کوي لوڼه یې ویر کوي خواښ یې ویر ویل دې ټولو راته وی چې ته پرون ټوله ورځ نه وې د هغه جنازه کې وي مونږ ته دې حل ولې نه دی ویلی والله که کور در سره وو ستا دا لار او زمونږ دا لار دا واقعات هم پکې پېښ زما عزیزانو دا اجیان صوفیان علما طالبان نیکان اوس په ملا چې خفه کېږي